د اشرف غنی او عمران خان ترمنځ پټ تړون ښکاره شو. دا چې ولسمشر غنی او عمران خان پر کوم پټ تړون لاسلیک کړی دی تازه څه شوي دي دلته یې له موږ سره په دې ویډیو کې وګورئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ یوه انتهایی باخبره سرچینې خبریال ویبپاڼې ته وویل چې اشرف غنی او د پاکستان لومړي وزیر عمران خان د انټي جلیس شیرینګ په نوم یو داسې معاهده کړې چې له مخې به یې د دواړو هیوادونو استخبارات له یو بل سره د یو بل هیواد د دښمنانو پټ معلومات شریکوي او هڅه به کوي چې د خپل هیواد دښمنان وپیژني. په ار کې د خبریال .com سرچینې وایي چې عمران خان ښاغلي اشرف غنی ته ویلي چې په افغانستان کې د پاکستان خلاف 6.5 وسلوال جنګیالي پټ دي چې علاج او درملنه په هند کې کیږي خو فعالیت په پاکستان کې کوي. سرچینه وایي چې عمران خان له ښاغلي اشرف غنی نه د بلوچ بیلتون پال ډاکټر نظر غوښتنه کړې ده. د خبریال .com سرچینې وایي چې پاکستانی پلاوي افغان لوري ته داسې شواهد ورکړي چې ځینې بلوچ مجاهدین د کندهار په عینو مینه کې اوسیږي او ځینو نورو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې ځانونه پټ کړي. د پاکستان دی بې شرمانه الزام ته تر دم ګړی افغان چارواکو هیڅ نه دی رسنیز کړی خو افغان ملتپال وایي چې په افغانستان کې د پاکستان خلاف هیڅ وسلوال شتون نه لري. له ارګ څخه د خبریال .com سرچینې وایي چې پاکستانی پلاوي افغان لوري ته ډاډ ورکړی دی چې په پاکستان کې د میشتو وسلوالو طالبانو خلاف به عملیات کوي او د دوی استخباراتي معلومات بل افغان حکومت سره شریکوي. ورته یوه معاهده تر دې وړاندې هم د پاکستاني استخباراتو سره شوې وه چې د وخت د ملي امنیت رئیس ښاغلي نبیل یې مخالفت کړی و. هغه وخت د حنیف اتمر له لوري لاسلیک شوې هم وه. د افغانستان د هغه وخت د ملي امنیت رئیس ښاغلي نبیل ځکه د معاهدې له لاسلیک نه انکار کړی و چې په باور یې طالبان په پاکستان کې عام ګرځي او انټي جلیس معلوماتو ته یې ضرورت نشته او باید په نښه شي. د ډیرو په باور که اشرف غني د دې کار نه پر شا نه شي ښایي د یو څه وخت لپاره خپل واکمني وغځوي خو د دښمن هیواد پاکستان دښمنانو ته به زیان واوړي. د دې نوې معاهدې د عملي کېدو پیل د روانې ډسمبر میاشتې د 15 نیټې څخه کیږي او د ډیرو په باور دا معاهده د پاکستان په ګټه او د افغانستان په زیان ده. په ار کې د خبریال .com سرچینې وایي چې ولسمشر غني د امنیت شورا او ملي امنیت ادارو ته امر کړی چې ژر تر ژره د عمران خان سره د شوې معاهدې د عملي کولو چارې پیل کړي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو را سره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.